اسرائیل دا د یو مضبوط قوم و لکه څنګه چې زموږ مسلمانان په دې زمانه کې یو مضبوط قوم دی، دغسې بني اسرائیل مضبوط قوم تیر شوی دی او ډېر زیات و، ډېر خواره شوي و. دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی. د هغه 12 زامنو او د هغې نه الله د هغه د اولاد خور کړی دی او ډېر زیات پیغمبران بیا د دوی د اصلاح دپاره او د دوی د هدایت دپاره رب العالمین را لیږلي دي. او تورات شو، زبور شو، انجیل شو، دا غټ 3 واړه کتابونه د دې خلکو د دې بني اسرائیلو د اصلاح دپاره په مختلفو زمانو کې پروردګار را لیږلي دي. د الله احسانات پې دومره و چې د حد نه وتی، لکه څنګه چې په موږ د الله احسانات دي. قرآن شریف کې الله فرمایي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اے بني اسرائیلو دا یعقوب علیہ السلام اولادا، زما پیرزونې یادې کې که نه، زما نعمتونه ځان ته را مخکې کې چې تاسو باندې ما کوم نعمتونه او احسانات کړي دي. وانی فضلتکم علی العالمین، تاسو ما د هغې زمانې په ټول مخلوق غوره مخلوق پیدا کړی وی. لکه چې زمونږ دا وایو علما هم درته وایي چې دا ټول تاسو زمونږ د نبي علیه السلام امت په ټول مخلوق باندې غوره دي. دا دې دپاره وایي چې تاسو د الله د دې نعمت شکریه ادا کړئ. نو بني اسرائیل د خپلې زمانې کې څومره انسانانو په هغې کې غوره او بیا نور نعمتونه هم الله ورته شماري چې داسې احسانات مې در باندې وکړل چې د فرعون نه مې خلاص کړی، داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې من او سلوات رنجبین سیسې به مې در کولې، داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې ستاسو دشمن فرعون مې ستاسو وړاندې هلاک کړی دی، داسې احسانات مې در باندې کړي دي چې تورات مې در کړی دی، داسې احسانات مې در کړي دي چې چینې مې د کاڼي نه راخوټ کولی دي، داسې احسانات مې کړي دي چې بیت المقدس مې در باندې آزاد کړی دی. داسې لږ نه، ډېر زیات نعمتونه د الله تعالی په بني اسرائیلو کړي دي. لیکن څنګه چې په موږ الله احسان کړی دی، ډېر احسانات دي په موږ، داسې په هغوی موږ هم تاسو ته هغه د الله نعمتونه در یادو چې شکریه ادا کړئ. دارنګې به پیغمبرانو بني اسرائیلو ته د الله هغه نعمتونه ور یادول چې دوی شکریه ادا کړي. لیکن وروڼو د الله نه باغیان شو، د پیغمبرانو خبرې نه منلې. اوس خو علما لګیا دي خلکو ته نصیحت کوي، هغې ته ډایرکټ پیغمبر به راته، هر قوم کې به جدا جدا پیغمبر او هر علاقه کې به جدا جدا پیغمبر او په هر زمانه کې به جدا پیغمبر او په زرګاو پیغمبران په دوی کې تیر شوي دي. هغې به لګیا او دوی ته به نصیحتونه کول چې سم شی ګورې، خو دوی نه سمېدل، باغیان شو. د الله عبادت په صحیح طریقه نه کو، د الله په مال کې چې الله به ترې څه غوښتل هغه په صحیح طریقه نه ورکول، او ګناهونه د وزن د تول کمی، بربنډتوب، نور ګناهونه چې څومره په مختلفو علاقو کې ډاکې دا یې کول. نو چې انسان دې حد ته ورسیږي او کله باغي شي او د کافرانو پیښې به کولې، لکه اوس چې موږ څنګه کوو. ګورې زه چې دې خپل امت ته ګورم، د نبي علیه السلام د امت ته او بني اسرائیلو ته ګورم، نو خبره تقریبا یو شان روانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په پخوانو قومونو کې چې کم ګناهونه تیر شوي دي او کمې غلطۍ کړي دي، وی تاسو به هم اکوئ. وی که په هغې قومونو کې چې د خپلې مور سره ښکاره بدعملي کړي، نو زما امت کې به هم داسې سړی پیدا کېږي چې د خپل مور سره به ښکاره بدعملي کوي. هغه شی روان دی. اوس موږ هم ګوره دوکې، تېره جمعه مې درته پکې پوره بیان کړلی دی، ټګې، درو، مسلمان ته سپک کتل، د کافر د اغیارو جامه، د هغه شکل، د هغه لباس، هغه د عزت جامه او د عزت شکل ګڼل، د کافرو تهذیب خپل تهذیب ګڼل، او د کافرو جون ته ښه ویل، او د هغوی هغه چې کومه زندګي ده هغه زندګي ښه ګڼل، د هغې ارمان کول. ډېر خلک د هغې ارمان کوي، د عیسایانو د انګریزانو د جون ارمان کوي، دقه شی په هغوی کې. نو خدای بیا څه کوي؟
ودرېږه چې کم خلک دې خوښ دي او کمو خلکو سره دې مینه ده او د کمو خلکو تهذیب دې خوښ دی چې هم په هغې دې وواب. نو خدای یو بادشاه و بخت نصر بابلي، دی د عراق د علاقې بادشاه او دی مجوسی و، اور ته به عبادت کو، دی په الله را مسلط کو. نو په بني اسرائیلو باندې حمله وکړه. وځي ولا اویا زره کسان یو وخت کې مړه کړل. 70,000 کسان دا په یو ورځ مړه شو. او په کورونو کې ننوتل، د زنانو حیاګانې وله لوټ کړې او د کومو زنانو په خېټو باندې چې اولاد و بچي و د مسلمانانو، نو په جندونه یې وله خېټې وڅیرلې او هغه بچي ترې راوویستل او هغه په نیزو کې ورکړل، اوچت پرې نیولي وو. داسې چل یې ورسره وکړو. د الله عذاب خو بیا سره سم نه دی که نه، کله چې د خدای عذاب راشي د ښځو حیاګانې لاړې، ماشومان به یې دغسې رانیول او د میندو د پلارانو په مخ کې به یې لالور. دومره ظلم به چا نه کړی لکه دغه چې وکړه چې ښځه رانیسه او خېټه څیره او بچی ترې راوباسه، او هغه جمدې بچې په نیزه کې منډه او هغه به رانیسه، او هغه ښځه هغه دقسې پرېږده او ټوپونه به وهل، په هغې کې به ترې ساه وتله. حقه پیغمبر دغه زمانه کې چې کوم پیغمبر و حضرت دانیال علیه السلام، هغه ورته ما درته نه وي چې سم شی، زما خبره نه منله، څنګه شي اوس؟ په خپل دولت په نشه په غرور کې پراته وی، د خپلو بچو او د قومونو په غرور کې پراته وی، او زما خبره درته اوس خبره نه ښکارېدله، زما خبرو پورې به هم ټوکې کول، لکه اوس چې څنګه د مولیانو دې خبرو پورې خلک ټوکې کوي. جنازې له چې خلک لاړ شي، که ملا صاحب لږ غوندې تقریر اوږد کړي، دا خلک وایي یاره چې ټیم خو پوره دی، که وخت پوره دی. ولې د دین خبره دومره په موږ سپکه لګي؟ د دنیا د دین خبره یو ځای کې د دین خبره بیانېږي، موږ وایو مړه د اوزګار یارار وخت دی لګیا دی خبرې کوي. ولې څه چل وشو؟ ته څه کې دنیا پسې منډه وې، د دین خبره دومره در باندې بده لګي. دی عالم ښه درته خبره کوي، خو د الله خبره درته کوي. که دا عالم درته خبره کوي، خو د الله د رسول خبره درته کوي. که دا تبلیغ والا درته خبره کوي، خو د الله او د رسول خبره درته کوي. تا ته خو پیسې خو درنه نه غواړي او نه درنه مشري غواړي، نو ولې په ظالمه د خدای او د رسول خبرې دې بدې شي؟ دقسې مثال و. هغه دانیال علیه السلام وایي ما درته نه وي، ما پورې م ټوکې کول، په دغه بچو غاویره وی درته اعلان کړل که نه، په دغه ښځو غاویره وی د ښځو نه درته بچي راوویستل، څنګه چلې در سره وکړه، په دغه مالونو کورونو غاویره وی څه چلې در سره وکړه. او داسې ونه کړه، یوازې په بیت المقدس ورلل دا بخت نصر بادشاه، دا عراقي بادشاه، او جومات یې وله ټوټې ټوټې ختم یې کړ. او د تورات چې څومره نسخې وې د پخوانو کتابونو، اور یې ورته کړه، هغه یې پکې واچولې، هغې وسوځو. په لکونو خلک یې مړه کړل، ښځې، ماشومان، بچي، او اویا زره کسان دی ګرفتار کړل، لاسونه خپې یې وله وتړل او دی عراق ته بوتل او یو لوی جیل کې غون ور واچول. په دغه جیلیانو کې یو د دوی دا پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام. بیا خو هغه پښتانه وایي اوچو سره لانده پسه دي که نه، بني اسرائیلو کې 100,000 قوم و 100,000 څلوېښت زره پکې ګناهګار و، 15 زره پکې نیکان. نو الله پر حکم وکړ جبریل علیه السلام ته چې ورشه دا کلي پرې واړوه هلاک یې. وی الله 15 زره خو پکې لګیا دي، ستا عبادت کې دی سره څوک دی باندې مخکې واړوه، په دې نورې رستو واړوه. دا ولې الله، دا ولې تپوس د الله نه نه کېږي، خو معلومات دي. دا څنګه وی دا 40 زره چې ګناه کوي، دا 15 زره ځان له عبادت کې دوی منې کوي نه چې دا ګناه مه کوئ. د دین زما په دې خلاف وړه نه دردېږي چې زما دشمني څوک کوي، که ردي په زړه دردېدی لږ لاس خو بیا ورله نیولی وی چې یاره وره مه کوه دا ګناه. وروستو به بیا په خپل نیت هر سړی پاسي، نیک که نیک پکې مړ دی به په نیکۍ پاسي، او که بد مړ دی په بدۍ به پاسي. خو دې وخت کې ټولو له سزا او عذاب ورکه. او 1000 کسانو کې پړي واچو، اتکړی پکې واچول، او عراق ته یې د شام نه بوتله.
او د شام خشته ځمکه د باغونو ډکې مکمل دا باغونه یې وله پرې کړل، دین یې وله ختم کړ، مشران یې وله ختم کړل او دی په جیل کې واچول او بعضې ښځې بوتلې دی ځان له وینځې کړې او بچي بوتل هغې خپل غلامان کړل. ګوره د خدای عذاب راغی. کولی چې د خدای د عذاب مقابله کېږي نه کېږي. خو چې کله قوم د الله نه باغي شو نو بیا به الله په مختلفو شکلونو عذاب راولي که نه. اوس هم ګورې یاد ساتئ رونو، مسلمان د الله نه باغي دی، ورو ورو بغاوت طرف ته روان دی. خدای دې خیر کړي. یقین کوه زه یریږم په دې چې دقسې عذاب په موږ رانشي. خلک د علماو خبرې ته غوږ نیږدي، د نیکانو خبرو ته غوږ نیږدي، د دین خبرو ته توجه بلکل نه ورکوي. نو چې دا څومره مونږ له خدای څومره نعمتونه راکړي، ما بکم من نعمت فمن الله، دا ټول نعمتونه په مونږ د الله دي. نو مونږ د خدای دشمني کوو نو خدای به مونږ سره څنګه مینه وکړي؟ ګنټه به ګنټه او ګړی ګړی او قدم قدم مونږ لګیا وي د الله خلاف کوو. او خدای صبر کوي خو چې کله ونیسي نو بیا نیول بل شان دي. او مونږ ته خو مثالونه وښول که نه، په دا هزاره کې درته زلزله وښوله، نږدې درته وښوله، داسې زلزله وه چې په زرګونو خلک پکې په هغه زلزله کې لړمړه شو او غټ غټ بلډینګونه چې لوی لوی بلډینګونه هغه زمیندوز شو. یو سړي نه چا تپوس وکړو ستا څه حال دی؟ وایي نورې خبرې پرېږده، نور دونه راته مه وایه. خو د ماسخوتن چې څملاستېدمه او د بنګلو د نوکرانو او د کروڑونو روپو او د جایداد مالک وم. او اوس دې وخت کې دقه د خپلو جامو مالک یم نورې څه نشته، ختم. بیا درته سیلاب وښو چې د کوم ځای نه سیلاب دنیا را په مخه کړه او څومره غټ غټ بلډینګونه پکې لاړل لوش، څومره غټ غټ پلونه یې یوړل او څومره د خلکو ځمکې روانې کړې. اوسه پورې د هغه ځمکې څوک نشي آبادولی او نه هغه پلونه تر اوسه پورې څوک آبادولی شي. اوس درته نور هم ښایي، خلک وایي ګراني شوه، چینی ګران شو، اوړه ګران شو، تیل ګران شو، ګیس ګران شو، بجلی ګرانه شو، بجلی نشته او ګیس نشته. دا د الله عذابونه دي چې په مختلفو شکلونو په موږ د پاسه راځي. په الله عذاب خو یوازې داسې نه چې څپې ورته نه وباسي، نه خو په عذابی دی که نه. ته الله خفه کې، ما چې یو سړی خفه کوي زه به څنګه خوشحاله کړم؟ چې زما په لاس کې خوشحالي چېرته هم خوشحالي ورنه کړم، ولې ته ما خفه کوې زه تا خوشحاله کړم. نو مونږ د الله خفه کوو، خوشحالي خو د الله په لاس کې ده. نو مونږ به الله څنګه خوشحاله کړي؟ سوال نه پیدا کړي. اومقه حالت روان دی مکمل د حضور پاک د وینا مطابق چې کومې غلطۍ بني اسرائیلو کولې نو څنګه چې یو پاڼه د پاڼې سره برابري، پاڼه د پاڼې سره برابر، سپلی د سپلی سره برابر، وی دقسې به دا ګناهونه زما امتن کوي. هغه دور کې اوس مونږ دوکې، داکې، دروغ، ټګي، په خپل مذهبي مشرانو بد ویل، د مذهب د ځینو بد ویل، دا زمونږ عادت جوړ شوی. او لوی سبب یې څه شی دی؟ د الله نه غفلت. الهاکم التکاثر، مال دې ډېر شي، بچي دې ډېر شي، قوم دې ډېر شي، بنګلې دې ډېرې شي، ځمکې دې ډېرې شي، د الله نه غفلت. دغه غفلت کې مونږ پراته یو. دی ټول بوتلل جنا او یا زره کسان قیدیان دی د عراق په جیل کې ور واچول. چې جیل کې واچول هغه دانیال علیه السلام دا ټول بني اسرائیل په دا جیل کې پې ګرځي، اوس په دې بارکونو ګرځي. ما درته نه وی زما هم نه منله نو زه هم ځان سره برباد کړم او تاسو هم غرق شوې. ښځې څه شوې لاړې، لوڼه څه شوې پته هم نه لګي، بچي څه شو پته هم نه لګي، کم دولت او ځمکې وی څه شو هېڅ پته نه لګي. نه د چا د بچي پته لګي او نه د چا د ښځې پته لګي او نه د خدای د داسې حالت نه ساتي. هغه ښځې او بچي لوڼه کافرانو سره پراته دي، دی په جیل کې پراته دي. څه پته لګي چې لور کم کافر سره ده او ښځه د کم کافر سره ده، او ښځه مړه ده او که جمدی ده، او لور جمدی ده او که مړه ده، او بچي څه شو؟ زما هم نه منل. یاره غلطي شوې ده، اوبه د ورختېرې دي. اوس څوک وی اوس الله ته رجوع کې، لوی رب ګورې بیا معافي کوي. اوس الله ته رجوع کې، اوس وجاړی خدای پاک ته. نو په هغه جیل کې جړه شروع کړه. ګوره بیا هم خدای معاف کوي. عذاب او تکلیف چې کله هم راغی او الله ته دې رجوع کړه نو الله بیا هم ګورې خوشحالېږي.
په هغې خلکو عذاب راغی رجوع یې وکړه الله معاف کړل مونږ باندې عذاب رو شقوار روان دی د عذاب هغه قسطونه را باندې روان دي اوس هم وخت دی که مسلمان الله ته رجوع کړه ممکن د الله رحم وکړي نو الله ته رجوع کړه زاری وکړه جلاګانې شروع کړې اتفاق ته ګوره دانیال علیه السلام خو د خدای پیغمبر دی د جیل چې کم حاکمانو او کم داروغه د جیلو او کم د جیل هغه پولیس والا دي د هغوی په زړه کې د هغه لږ اعتقاد پیدا شو چېرې دا سړی خو ډېر ښه سړی دی ښه سړیتوب د اخلاقو نه معلومېږي د خو ډېر ښه اخلاق دي خو موږ سره په جیل کې هېڅ قسمه دا جیلیان خو کله چې ډوډۍ چې کمه میلو شي جګړه هم کوي که نه هغه جیل داسې نو لکه زموږ د جیل چې A کلاس او B کلاس پکې وو هغه جیل داسې نو چې پکې دي پکې لګېدلي پکې کم ځای هغه جیل داسې نو چې ډوډۍ دې پکې ورته د هوټلو نه میلاوېږي څه معمولي غوندې دال مال او څه قیسې پیسې او څه نوړی ډوډۍ به پکې میلاوېدله داسې جیلونه نو الله ته رجوع کړه الله ته به یې ژړل دعوت و تبلیغ سلسله مکمل په دا جیل کې جاري وساتله د جیل د هغې حاکمانو په نظر کې چې دا خو نه جلسه کوي نه جلوس کوي نه هړتال کوي او زمونږ خدمت کوي په جیل کې دننه او د جیل صفایي پخپله کوي لګیا دي ټټۍ پخپله صفا کوي یاره دا خو ډېر نیکان خلک دی او دا مشر یې کې د دانیال علیه السلام دا خو ډېر نیک سړی دی نو د جیل داروغه او د جیل هغه مشرانو مې په جیل کې لږ ډېر قدر کړو چې دا خدای ته وجړل او معافي د الله نه وغوښته نو الله رحم راغی ښه درېره ښه د جیل نه مباسم نو دغې بختنصر بادشاه یو خوب ولید ډېر خطرناک خوب یې ولید چې خوب یې ولیده سار راغی د خپل رعیت چې کوم کاهنان او نجومیانو زمون خو عالمان دي هغې خو عالمان نه خو بتپرست خلک دی چې کوم کاهنان او نجومیان دي هغې یې راغونډ کړلو ما یو خوب لیدلی او ډېر خطرناک خوب دی داسې دی چې ما له خوب نه راځي اوسه وجود نه مې خولې بیږي ما ته د هغه خوب تعبیر بیان کړي وی صاحب خوب راته بیان که خوب دې څنګه لیدلی وی خوب مې میر دی خوب نه دی یاد خو حیبتناک مې لیدلی دی هغې وی صاحب چې خوب ته مونږ ته بیان نه کړي نو مونږ تعبیر درسو بس ته مونږ ته خوب بیان کړه نو مونږ به تعبیر وباسو څه حصه پکې راته خیر دی بیان کا نو مونږ به تعبیر وباسو بادشاه وی خوب مې یېر دی ما ته به خپل خوب هم یادوی او تعبیر به مو باسې او که 3 ورځې کې دننه هم راته دا خوب یاد نه کو تعبیر هم ونه سرمنده نه وباسم یې بادشاه مونږ ته د خوب نه څه خبري ګوره زورور خواره زمانه کې شته که مونږ ستا د خوبه څه خبر یو ته خوب وایي مونږ به تعبیر وایي تاسو باندې دا دومره پیسې زه لګوم او علم نجوم درته ښیم او تاسو کاهانه زده کوئ کاهنان هم کې کړئ او سحر زده کوئ نو تاسو خو دعوې کوئ که نه چې مونږ ته د غیب علم دی سبا چې څه کېږي هغه مونږ درته ښایو نو دا د غیب علم چې تاسو زده کړی دی ما ته زما خوب بیان کوئ که نه زما پیسې مه صغر کې کړئ په ماسې سکولونه او مدرسې جوړې کړي دي دا کاهنان ګورې اوس هم دا د غیب و دعوې ماوې کوي د اخباراتو کې کله کله زه د اشتهاراتو وینم نو خندا به راشي او خپم شم د مسلمان په دې حال له خفګان هم راشي وی راشئ مونږ سره میلو شئ انعامي بانډ نمبر یې درته ښایو راځي که نه راځي انعامي بانډ نمبر یې درته ښایي او امتحان د کامیابۍ هغه شیزونه درته ښایو نو زمونږ خلک ناپوهه دی که نه لاړ شي پیسې میسې ته والي او څه چل ول ورسره وکړه لکه که هغه ته دومره پوهه وې چې تا ته انعامي بانډ ښایي چې کم بانډ به راخېږي نو دغه بانډ ځان له ولې نه علي چې د کوڅې د ناستې نه خلاص شي هغه به فوټپات د پاسه غریب ناست دی پېښور کې ځان له لکوټې دوکانګي نیولی دی او ټولو چینم راکاږي نو ځان په غم اخته دی پیسو ته د بل جیب ته سترګې نیولي دي نو خو دغه بانډ نمبر دې ځان له معلوم کړي او روزي کروڑونو روپۍ به یې روزي غم نه به خلاص شي او چې تا ته ستا بچې پاس کولی شي نو خپل دې پاس کړي چې د پلوین او کرایبې کې غم نه به خلاص شي یو ځل پېښور کې روان وم د بالا حصار سره هلته دا جادوګران دا دغه ناست دي دا مرغو والا ستا کتابونو زه وایم مریض ته پوست له تلم تېز وم خیال مې نو زما دې پیسې ته یې ګوتې واچوله هیله کار یې غورځولی به خدایه دا سمه چې مې وکتلو دا خدای والي دا سخا نسواري دی او دا زیل غاښونه یې نیولي دي او لاندې ناست او مرغۍ ورته ناستې دي ما وی خدای ظالم اوس په دې فوټپات راغورځولی وم خیر دی وی دلته راشي چې قسمت ته له ټیک کړم
الله اکبر. ما یې زما قسمت الحمدلله ډېر مزېدار دی او ډېر زه د خدای نه په خپل قسمت خوشحال یم. خپل ټیټ که چې د دې ناستې نه خلاص شي، دې مرغو نه خلاص شي، ته د کور د خدای عبادت وکړو چې د بالغ ته ډډه ووایې په پوزه کې د خړ پوزه کې د پاسه زه بابا وایي مونږ څه پته وه. دقه زمونږ د خلکو کار دی. څوک واغلته اخبار کې وایي ګارنټي کې سات، ګارنټۍ سره بچې ورکو، ګارنټۍ سره زوی ورکو. الله اکبر. ګارنټۍ بیا ګارنټي تا سره خدای فیصله ده. یهب لمن یشاء اناسا ولمن یشاء الذکور. چاله لونه ورکوي، چاله زامن. او یزوجهم ذکرانا و اناسا، چاله هلکان جینکې دواړه ورکوي. ویجعل من یشاء عقیما. خدای وایي زه څوک شنډ جوړوم. نو چې خدای څوک د چا د شنډتوب فیصله کړي، دا ګارنټۍ والا زوی ورکولی شي؟ خدای چې د چا د لونو فیصله کړي، دا ګارنټۍ والا به له زامن ورکړي. نو موږ دومره ناپوهه یو. د غیبو دعوې به خلک کوي، موږ به زر ورځو نه ګورې پام کوه. او دله پوهه ده که نه، د ډېر لوی علم کړی. د غیب او علم چا سره دی؟ قل لا یعلم الغیب الا هو. قرآن یو آیت نه دی، په سوونو آیتونو کې دي چې د غیب او علم صرف الله دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ملاستو یو ماشوم تنبل و، چې تنبل یې و، نو په هغه تنبل کې یو ټکی ده ووایي چې وفینا نبی یعلم ما فی غدی. وایي مونږ کې داسې پیغمبر دی چې د سبا علم ورسره دی. مونږ کې داسې پیغمبر دی چې د سبا علم ورسره دی. حضور پاک وایي دا ټکي مه وایه، مخکې چې د نورې کمې غزلې وي هغه وایي، دا به پکې نه وي. نور شعرونه وایه. د غیب و علم چا سره دی؟ الله سره، بنده سره نشته. نو اوس هغه ورته وایي چې تاسو خو په ما یونستی کالجونه جوړ کړي دي او تاسو دعوې کوئ چې زه کهانت زده کوم او دا ساحران جوړ شو او تاسو جادوګران جوړ شوئ. نو تاسو دعوې خو کوئ چې مونږ ته د غیب و علم دی، که نو د ما خوب معلوم کړه که نه. شابه ماله به خوب هم معلومه وی او د خوب تعبیر به معلومه وی. او که معلوم نه که 3 ورځې الټیمیټم، نو 3 ورځې دننه کې سرمنده نه وباسم. نو جومیانو لاسونه رپېدل چې دا څه پیغام واورېدو. مونږ د خوب نه څه خبر یو، چې د څه خوب لیدلی دی او بادشاه نه خوب یې. دې کې خبره خوره شوه. دا خبرې ډېرې زر خورېږي. زمونږ د غریبانو دا قصې چې وي دا دومره نه خورېږي، او د بادشاهانو چې مسلې پېښې شي دا زر خورېږي. تاسو وګورئ که نه، میمو سکینډل او بل سکینډل دنیا ته خبر ده. جیل ته خبره ورسېده، دانیال علیه السلام د جیل هغه داروغه ورغی. وایي داسې کار دی، تاسو بادشاه خوب لیدلی او تعبیر غواړي او خوب هم غواړي. وایي ما ته دا خوب هم معلوم دی او تعبیر هم ما ته معلوم دی. او لړ شه بادشاه ته دې ووایه چې دغسې جیل کې یو سړی دی او هغه ته ستا خوب هم معلوم دی او ستا د خوب تعبیر هم معلوم دی. او دې کې داروغه ته وایي ستا هم خیر دی او زما هم پکې خیر دی. وایي ستا پکې دا خیر دی چې ستا ته به بیلې ولګي، درجه به دې اوچته شي، نمبر به دې زیاتې شي، ترقي به درته میلاو شي. او زما پکې دا خیر دی چې ممکن د جیل نه وځم، دا ملګري هم د جیل نه وباسم. د جیل داروغه وایي چې ګورې زمونږ دا بادشاه ډېر سرکشه دی او هسې نه چې زه ورشم او نه راته خوب معلومي او نه راته تعبیر معلومي، نو مونږ پې بېغمه نه کې، مونږ له کار ونه ګورې. او نه که نه به زه دعوې سره درته وایم چې ما ته خوب هر څه معلوم دی، خو ته ورته ووایه. دا داروغه لار بخت نصر ته وایي چې دغسې ما سره جیل کې صاحب یو قیدي دی او ډېر ښه سړی دی او ټول صفتونه یې وکړل. هغه قیدیانو کې دی چې هغه د شام نه موږ راوستی دي، ډېر نیکان خلک او ډېر عبادت ګزار دی او دا مخې رڼا کوي. او هغه دا دعوه کړي چې ستاسو د بادشاه خوب هم ما ته معلوم دی او تعبیر یې ما ته معلوم دی. وایي شابه فوراً یې راوله، خشته جامې ورته واچوه، جیل نه وباسه، ښکلې جامې ورته واچوه، حاضر د جیل هغه داروغه راغی او دانیال علیه السلام ډېر ښکلې مزېداره جوړه راوړه، یې ورته واچوله. وی راځه ستا خو کار وشو. بادشاه له دې بوځم. جلال بخت نصر په خپل تخت ناست دی، ورغې سلام یې ورته وکړ. داروغه ورسره دی. نو دې یې بر اوچت که او په تخت یې کړي. زما خوب تا ته معلوم دی، ما ته زما خوب ویلی شوی یو څه او تعبیر به یې مه وایې. او بلکل وی ښه دلته راځه، په تخت یې کښېنه. او چې څومره کاهنان او نجومیان او دا خلک ناست دي، وزیران دا هم په دربار کې ناست.
بادشاه ورته ویل اول د نه یو تپوس کوم وی زما د دربار خو دا طریقه ده چې څوک دلته راشي ما ته سجده کوي تا ما ته سجده ولې ونه کړه زما تعظیم دې ولې ونه کړه اوس که دانیال علیه السلام ورته دا وایي ګوره پیغمبر ګوره عقلمنه مې پیغمبر له خدای ډېر عقل ورکړي تا ورته دا وایي چې نه صاحب زه خو پیغمبر یم پیغمبران خو چاته سجدې نه کوي که دا ورته وایي چې ما ته خو خپل خدای ویلي دي دا خو ګناه ده نو ممکن ده چې سزا وله ورکړي هغه جذباتي بادشاه و د دوی دشمن و ورته څه وایي وی صاحب زما یو مالک دی دا دانیال علیه السلام ورته وایي زما یو مالک دی او زه ورته رب ویم ته چې څنګه دې خپل ورته رب وی هغه مالک هغې رب ما له ستا د دې خوب پویه راکړې ده نو که ما تا ته سجده کوله نو ستا نقصان و زما نقصان وی زما څه نقصان دی او ستا څه نقصان وی زما دا نقصان و چې ما له د دې خوب پویه راکړې ده چې دا کوم خوب تا ته اوس بیانو او د دې علم یې راکړی دی نو که ما د هغې مالک ما ته دا ویلي دي چې ته به ګورې سجده بل چاته نه کوې صرف ما ته به کوې نو که ما اوس تا ته سجده کړې وي نو ما نه به دا علم ویلي نو زما هم تاوان شو ستا هم تاوان شو که نه چې د خوب علم رانه لاړ نو ته به دقسې ناست یې او څوک ته خوب بل څوک نشي ویلی یاره وي ته خو ډېر هوښیار یې وي زه د خپل اور عبادت کوم خو چې مخامخ ورته ناست یم نو سر ورته ښکته کوم او چې دې خوا شم نو بیا پرې پروا نه ساتم خپل کار به کوي او ګوره ستا مالک چې دی هغه ته نینې او بیا هم ته دونه قدر کې بیا هم ته دومره لحاظ کې ته خو ډېر ښه سړی یې وی ښه اوس ووایه زما خوب څنګه دی ما څه خوب لیدلی دی مشرق ته ورسېد او دا بل لاس یې مغرب ته ورسېد او دا بوت سر د سرو زرو دی سر او سینې د سپینو زرو ده او دا خېټې د تانبې ده او دا پتونان د پیتلو دي او د کونډو نه لاندې د خپې د اوسپنو دي او دا لاندې دا پنجې د خټو دي او ته ورته حیران ګورې چې خدایه دا لا څنګه بوت دی او هر اندام یې خپل چمک وایي سر یې د سرو زرو چمک وایي سینې د سپینو زرو پړق وایي خېټه د تانبې پړق وایي رونونه د پیتلو پړق وایي او لاندې خپې د اوسپنې چمک وایي او لاندې خپې په خټو کې نو ته حیران یې چې دا نقش و نگار والا خشته بوت دا دومره غټ بوت او دا لاسونه مشرق مغرب ته رسېدلې او عجیبه دا ده چې خپې د خټو دي په خټو پخپو سیندې ټینګ ولاړ دی وی ته په دې سوچ او په دې فکر کې چې دې کې د بره نه یو غټ کاڼی را پرېوته د دې بوت په سر باندې د اسمان نه یو کاڼی راغی او دا بوت یې ووه او چې د دې بوت دا سر یې څنګ ووو نو دې ایره ایره که ختم یې که د ده نه یو وجود جوړ شو هغه سره سپین تانبه پیتل اوسپنه ټول ویلې شو یو وجود ته جوړ شو مخکې خو سره ځان له سپین زر ځان له پیتل تانبه ځان له وه اوس ټول ګډوډ شو هر څه ګډوډ شو او هغه کاڼې غټېده 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 د بوت هغه ځای د اسمان د ځمکې پورې هغه کاڼې ونیوه وی په دې سوچ کې وي چې راویښ شوې خوب مې تا ما چې څه وي دقسې دې لیدلی وی دقه ټکې مې لیدلی الله اوس مهرباني وکړه ما دې تعبیر بیان وی څه فرق خو نشته چې ما درته څه ووایې د دې خوب تا چې څه لیدلی دی وی چې ما سین لیدی پوره ټک په ټک دې راته دقسې خوب وایې ما نه یې روایات دې کړه ده اوس یې تعبیر راته ووایه اوس به ته وایې چې یاره د غیب و علم خو ما سوا د الله نه بل چره نشته نو دا دانیال علیه السلام د دې خوب نه څه خبر شو نو پیغمبر ته هم ګوره د غیب و علم نشته دا په طریقه د معجزې ورته خدای پاک بعضې څیز وښیي بعضې ورته نه ښیي لکه زه به د هغې مثال درکړم معجزه څه ته وایي حضور پاک مبارک دا معجزه وه چې په خوراک کې به برکت پیدا کېده د 3 کسانو خوراک کله 300 کسانو هم خوړلی دی دونه برکت په وکړه کې لیکن کله کله 9 ورځې نار دی او په خېټه کاڼي تړي معجزه د انسان د پیغمبر په اختیار کې نه هغه د الله په خوښه ده چې الله کله وغواړي نو معجزه ښکاره کړي او چې الله کله نه غواړي نو نه ښکاره کوي کله 9 ورځې نار دی ډوډۍ نشته او کله د 2 کسانو د 3 کسانو د یو جامپیو نه 300 کسان مړیږي نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه د چا په اختیار کې
الله چې الله کله وغواړي صادره کړي چې ویې نه غواړي نه صادره او علم د عالم په خپل اختیار کې لکه مثلا زما د سیکلو د پنچر د جوړولو علم دی نو د شپې هم پنچر لګولی شم او د ورځې هم لګولی شم او سهار هم لګولی شم او ماښام هم لګولی شم هغه زما چې تر څو میلاد پکې نو دا علم زما شته نو دا پیغمبر که دا خبر ورکه نو دا د معجزې په بنیاد پیغمبر له خو معجزې الله ورته زړه کې واچول هغه خبرې ورکړه دا معجزه ده داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې پیشنګویۍ ورکړي دي سبا به داسې کېږي بلوز به داسې کېږي خو د معجزې په بنیاد کله چې خدای غواړي نو دا خبر ورکړي کله چې خدای ونه غواړي نو نه یې ورکوي بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها په یو سفر کې و د حضور پاک سره او د هغې نه امیل لوک شو خلک ورپسې ګرځېدل امیل نه پیدا کېده د مانځه وخت شو اوبه نشته خلک رالل حضرت ابوبکر ته ویې دا ګوره د عایشې ستا د لور د لاسه خلک په لوی مصیبت کې پراته دي دی امیل روک کړی دی او خلک اوس امیل پسې ګرځي او نبي علیه السلام د هغې په طلب کې صحابه ګرځئ او اوبه نشته اوس به څه کېږي نو ابوبکر راغی عایشه صدیقه به دې ځای کې واله او نبي علیه السلام د هغې په پتون سر ایښی ودو او وی زه لقیدی نه شم کړکم خو نبي علیه السلام راویښېږي وی تا ستا د لاسه خلک ایثار دی اوبه نشته نو بیا خو خدای د تیمم ایت نازل که چې اوبه نه تیمم به وهې لیکن امیل پسې ګرځېدل امیل نشته چې اوښې پاس او د اوښ لاندې امیل پروت نبي علیه السلام ته پته نه لګېده چې د اوښ لاندې امیل پروت دی خلک ورپسې ګرځئ ولې دغې وخت کې خدای پاک ورته دا علم ورنکړه بل وخت کې وله خدای را علم ورکوي نو کله چې وغواړي الله نبی علیه السلام ته لکونو اربونو څیزونو علمونه ورکړي د مستقبل د وروستو زمانې خو دا د معجزې په بنیاد معجزه د الله په اختیار کې چې وغواړي خبر ورکړي چې ونه غواړي نو خبر نه ورکوي او که د غیب علم نو بیا خو په هر څه به خبردار و هر وخت کې به خبردار و نو دانیال علیه السلام چې ورته کله دا خوب بیان که بادشاه بخت نصر پوه شو خو دا خو واقعي پوه سړی دی زما خوب وی شا به تعبیر یې راته ووایه وی دا تا چې کوم بوت ولیده دا د دنیا قومونه دي د بوت په شکل تا ته خدای پاک وښور دا سر د سرو زرو سر چې تا د بوت ولید دا ستا عراقي قوم دی په هغه زمانه کې د عراق قوم ډېر متمدن دا ستا قوم دی او نن په ټوله دنیا کې ستا د سر حیثیت دی ستا قوم د سر حیثیت دی لکه امریکا چې نن د سر حیثیت لري سپر طاقت یې ته بیا ورپسې دا سینه چې دا بل قوم دی دا ستا نه لاندې ستا نه پس به د دې قوم حکومت په دې ټوله دنیا راځي دا به څوک دا به ترکیانې د هغوی دغه شکلونه دي ورپسې لاندې بیا تانبه ده دا د سرو خلکو د سور قوم نشان دی دې نه پس بر هغه خلک سپر طاقت جوړېږي د هغوی بادشاهي به راځي او بیا لاندې پتونان د پیتلو دي زیړ قوم چې کوم مخونه زیړ دي په دنیا کې د هغې حکومت به راځي ابه سپر طاقت دي او بیا لاندې د خپې تورې دي د تورو خلکو لکه د نایجیریا والا د سودان والا حبشې والا د دې خلکو دا به سپر طاقت دي د هغې بادشاهي به راځي او لاندې دا چې کومې پنجې د خټو دي نو بیا به اخره کې د ښځو حکومت راځي ښځه به بادشاهي او کمزوري حکومت به وي هغې ته اشارت دی او چې دا کم کاڼې په سر را پرېوته او دا قومونه او طاقتونه یې دړې وړې کړل دا د آخرې زمانې د پیغمبر مثال دی دا ټول قومونه او طاقتونه به یو شان کې راغونډ کړي هغې کې به بیا د تور او سپین تمیز نه اوس خو ته وې زما قوم سور قوم دی د دې بادشاهي ده د امریکا کې یو زمانه کې همدغسې وه د تور او د سپینو منځ کې جنګ و سپینو به وی مونږ غوری او تورو به یې مونږ غوری اوس هم د قومیت په بنیاد یو قوم وي زما قوم او بل وي زما قوم دا قومیت صرف د معرفت دپاره دی نو نبی علیه السلام مبارک مثال د کاڼي د کې راشي د دنیا دا ټول قومونه او دا تهذیبونه دا به ختم کی دا به یو شان شي او د دې بوت په ځای به د نبی علیه السلام دا سلطنت او د هغوی حکومت او د هغوی خلافت او دور دنیا به ډکه کړي دا یې د خوب مثال همدقسې وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک دنیا ته راولېږه نو ټول قومیت او د قوم فخرونه دې ختم کړل اعلان یې وکړه د عرفات په میدان کې وی خبردار ای خلکه وی د قومیت
او د مال دولت په بنیاد لویي دا نن زما د خپو لاندې پرته ده. که فضیلت حاصل ته انسان ته نو په تقوا په پرهیزګارۍ حاصل. لا فخر لعربي على لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. د عربي په عجمي او د عجمي په عربي هیڅ فضیلت نشته. د تور په سپین او د سپین په تور هیڅ فضیلت نشته. که فضیلت او بهتري د هغه په تقوا ده چې څوک د الله نه زیات پرهیز کوي، یریږي او په ده په زړه کې تقوا پرته ده. د خدای په نزد د لوی درجې خاوند دی بلال حبشي دی ولې نه تک تور دی د رنګ تور. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله م زه جنت ته تللی یم، کله ما لفظ دی ګورې په حدیث کې، نو ما بلال ستا د پیزار قدم خپل ځان نه مخکې اورېدلی دی. ګرځي په ځمکه او د پیزار قدم یې د نبي علیه السلام نه مخکې روان دی. نو زموږ د طالبان دلته سوال کوي، وی دی خو خادم دی، خادم خو وروستو روان دی. دا د نبي علیه السلام نه دی مخکې شو چې یوازې مخکې د پیزار اورېدلی کېږي. وی نه، خادمان دوه قسمه وي، یو هغه چې هغه د بادشاه نه مخکې رواني، لار ورته برابروي، میدان ورته صفا کوي، دا هغه خادم دی. نو خدای څونه بهتري وله ورکړه. د حضور پاک مؤذن او بانګ ویونکي او یو ځل ورته نبي علیه السلام فرمایي مسکي او خندل به ورسره خوشطبي به کوله. صحابو سره یې خوشطبیتۍ کړي. وی بلاله ستا د جنت ښځه ما لیدې ده. حضرت صاحب څنګه دې لیدې ده؟ یو جنت کې روان وم، یو اعلی محل و. دا محل په خوا کې یو خشته وله وه او په هغې یو ښځه یو دس مخ وینځه. نو چې په مخ به اوبه واچولې نو هغه به اوبه به په واپس داسې پرېوتې لکه د ملغلره چې لاندې غورځېږي. نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا محل د چا دی او دا ښځه څوک ده؟ نو هغه جبریل علیه السلام یې پخپله ترې تپوس وکړه. نو ما د هغې نه تپوس وکړو چې دا محل د چا دی او ته څوک یې؟ وی دا ستا یو امتي دی بلال ابن رباح، حضرت بلال دا د هغه محل دی. او ته څوک یې؟ وی زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې تېروم اړوم راغلم. دغه رنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه محل هم لیدلی دی، هغه ته یې ستا محل مې هم لیدلی دی. او زړه مې وشو عمره چې ستا دې محل ته ورننوځم، خو بیا ستا غیرت را مخکې ته ډېر غیرتي هسې نه غوسه دله در نه شي. حضرت عمر وجړل ابکا غارو یا رسول الله، زه په تا غیرت کوم چې ته ورننوتې وي، خو زما دپاره به دا ډېر لوی فخر او برکت. نو ابو لهب تک سپین خشته ښکلی، ابو جهل د قوم سردار، عتبه امیه د قوم سرداران، تقوا پکې نشته، ایمان پکې نشته، جهنم خشاک. او بلال تک تور، صہیب او دارنګې دا سلمان او دا خباب، دا غلامانو، لیکن تقوا پکې ده، نو د جنت سرداران دی. نو نبی علیہ السلام مبارک ذات پت ختم که دا په هندوانو کې شته، دا چوت قوم دی او دا فلانکې قوم دی او دا فلانکې قوم دی. دا قوم به بادشاهي کوي او دا به بادشاهي نه کوي، نه دا پکې نشته. اسلام د رنګ، نسل، د قوم تفریقه مکمل ختمه کړه. په فرق دی او بهتري ده هغه په ایمان، په اسلام او په تقوا باندې ده. نو جناب دا وی د نبی علیہ السلام مثال شو. نو بخت نصر څه چلو؟ بخت نصر هغه ته وی وایه اوس به داسې مهرباني به وکړې چې ته به زما وزیرې دانیال علیه السلام دی، تا له خو خدای ډېره پوهې درکړې او ډېر عقل یې دله درکړی دی. ته ما نه به لبار کېږې نه، ما سره به ته وزیر یې وزیر. او نور مطالبه وی زما قوم جیل کې پراته دی، وی دا به عزت سره خلاص کم، بلکل عزت سره. او وی زما د قوم لونه او زما د قوم خویندې هغه ستا د سپایانو د پوج په غلامۍ کې دي، وی بلکل به خلاصې به دا به راخلاصې کم، ستاسو بچي به هم آزاد کم. او د چا چې کم بچی دی هغه د ادیبوزي او د چا کومه ښځه ده او ته به ما سره وزیرې. وی نه صاحب زما بله مطالبه ده، زه به ستا د سلطنت لاندې وخت تېروم، خو ما به خپل شام بیت المقدس ته لیږې چې زه خپل علاقه آباده کړم. ډېره ښه ده. او مغه شام یې واپس وله ورکړه، هغه بیت المقدس واپس وله ورکړه. هغه ښځې بچي لونه چې کوم غلامانو په عزت ورته واپس میلو شو، خو سزا خو یې وسکله که نه؟
الله سزا ورکړه خو چې بیا الله ته جلو فریاد وکړه انابت الله راغی الله ته جلو فریاد وشو نو الله بیا معافي وکړه ورونو دقه دور روان دی ګوره د خدای د عذابونو مختلف شکلونه په موږ د پاسه را روان دي دا ګراني ده او دا بیماري ده او دا ماشې دی او دا پلانکې وایرس دی او ډینګي وایرس دی او دا فلانکې دی او فلانکې دی او فلانکې دی دا ټینشن موږ د دماغو کې جوړ دی دا سوچ او غلط فکرونه سوچونه زموږ په دماغو کې پراته دي دا موږ د خدای نه لرې یو خفه کېږي یو صرف موبایل باندې چې څومره ګناه کېږي په موبایل یقین کوه که سل کاله مخکې په سینما کې په بربنډو فلمونو دونه ګناه کېده سینما ته به یو لس شل کسان تلل دونه به نه تلل د کلي نه به یو دوه کسه لاړل او یو فلم به مثلا وکته سینما کې به یو 1500 کسان ناستو فلم به وکته لږ کسان به تل بېدینه کسان به هر سړی به نه ته او راشه نن وګوره موبایل کې یو کارډ واچي څه ورته وایي هغه شي ته میموري کارډ پکې ور واچي او په سوونو بربند فلمونه در سره په بلستان کې پراته دي بچي نه ته خبرې سر یې په بلستان کې پټ کړی ته خو یې ګنې زه مودیم او بچي مې موده دی او هغه بربند فلمونه ګوري ښځې ګوري جنکۍ ګوري هلکانې ګوري نو په دې دومره لویه ګناه به د خدای غصه په جوش کې راځي که به نه راځي موږ وایو ګراني شوه بجلي نشته او بیماری شو کینسر شو پلانکی بیماری ورپسې نورې به را روانې دي د خدای نه موږ لرې یو که نه یو موبایل باندې څومره ګناه یو کمپیوټر مهرباني وکړه د دې بچو د کمپیوټر هغه څیزونه وګورئ چې کوم کې هغه څه ورته وایي محفوظ کوي څه ورته وایي شی فولډر وګوره چې هغې کې هغه څه محفوظ کړي دي څه پې ګوري زما بچي انټرنیټ لګولی دی او زما بچي انټرنیټ لګولی دی او په هغې باندې د پلانکۍ یونیورسټۍ کتابونه ګوري سټډي کوي او زما بچي انټرنیټ لګولی دی او د پلانکۍ کالج او د پلانکي د دنیا پې ګوري او نوې تجربات پې کوي تجربې مجربې نشته دننه ځان خبر کا څه پې ګوري موږ ته خلک الوی که نه موږ خبرېږو مولیان هر څه نه خبرېږي دننه وګوره چې ستا بچي په کمپیوټر څه ګوري تا ته په څه باندې کمپیوټر هغه پته یې اخیستې او تا باندې انټرنیټ په څه بنیاد لګولی دی او کوي پې څه دننه هغه شی وګوره که نه هغه لګولی او اوس هلکان هم په الفلامو دي هغې پکې هغه دغه نمبر یې خپلې ورکړي د خبر شوی یم چې بل څوک یې ګوري نه کور یې ورکړي دا د جړا مقام دی ای د پیغمبر امتیه ای د ښکلي پیغمبر امتیه ای د لوی الله د ښکلي خدای خشته بنده په کوم طرف روان دی د خدای باغي شو د پیغمبر باغي شوې د قرآن باغي شوې دا دومره تکالیف چې زموږ پیغمبر علیه السلام او صحابو تېرول دی څه دې لپاره تېرول چې تا نه به دا مسلمان جوړېږي هغه دوکه او ټګي په خپل ځای دا شی به نه جوړېږي جنکۍ لکان ټول یو شانتې په دوکانونو کې ځای بس به یو شی وړو په 15 روپۍ ورکوه او د دنیا فلمونه درته اچوي او د دنیا بربنډتوب به پې ګور د خدای نه یېرېږي د خدای د قهر نه ته بلکل نه یېرېږي دا سیلاب نه دې عبرت وانه غېسته زلزلې نه دې عبرت وانه غېسته دې ګرانو نه دې عبرت وانه غېسته ملا درته خبرې کوي یا در باندې بوج دی تبلیغ والا غریبانان درته لګیا دی در باندې بوج دی خدای دې دلته کې بلي مړه هر وخت لګیا دي صاحب هغې را غوږونه راله ستړی کړل دغه شی چې دې غوږ ته نیولې دی په هغې نه ستړی کېږي دا موږ دق الهاکم التکاثر الله وایي دا خو د دنیا سزا ده وایي د مال ډېروالي د بچو ډېروالي غافله کړی حتی زرتم المقابر دنیا کې به هر څه تېر شي خو مقبرې له به ځای که به نه ځئ په قبرونو ملاقات به وکړي نو بیا به هلته سي کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون پوهې به شی وایي نور تفصیل لته نه وایي خبر به شی کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم دوزخ به راته ښکاره شي ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تپوس به درنه کېږي دا مال مې دې نه درکړی دا ځواني مې دې نه درکړې وه دا سترګې دې نه درکړو چې ته بې زناکارۍ ته ګورې دا غوږونه مې دې نه درکړو چې ته په ډمتوب اورې دا خوله مې دې نه درکړو چې ته پې کنځل کې
دا په خدای څومره یاد کړه، په دې سترګو دې الله ته او د الله کائناتو ته څونه عبرت واخیست او په دې غوږونو دې د خدای ذکر او د الله دین څومره واورېده. هغه د بني اسرائیلو قصه ده، حذو النعل بالنعل، څنګه چې سپلی د سپلی برابر ده. هغه قصید د حضور پاک مبارک پیشنګویي ده چې که بني اسرائیلو کې مور سره چا علانیتا ښکاره زنا کړي وي، زما امت کې به هغه خلک پیدا شي چې خپلې مور سره به دغسې کوي. دا به کېږي، خو خدای دې موږ له دې عذاب نه وساتي. وروڼو بس یو خبره درته الله ته رجوع کړئ. زموږ خو زما خو وروڼه یې دومره محبت سره ما له راځئ منزله د لرې لرې ځای نه، نو زما پیرزونه ده چې تاسو ته ووایم لکه رور چې ورور ته څنګه وایي، یو دا مهرباني کوئ الله یاد ساتئ، الله ذکر کوئ، استغفار ډېر وایئ، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زه روزانه 100 کرت استغفار ویم، او بل روایت کې راځي وي زه 100 نه زیات استغفار ویم روزانه. نبی علیہ السلام فرمایي استغفار کې څوک وایي ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وی نبی علیہ السلام ته الله وایي تر څو ته موجود یې د پرې خلکو عذاب نه راولم، د عذاب دپاره ستا وجود دفاع ده، او ستا نه پس چې دې استغفار وایي عذاب به پرې نه راولم. استغفار وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، یا استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. کدانی وی استغفر الله استغفر الله استغفر، دا یو ټکی خو درته یاد دی، دا ډېر وایه. دویم تلاوت د قرآن شریف کوئ، ذکر و اذکار کوئ، نیکانو خلقو سره عالمانو سره خپل تعلق پیدا کړئ، او د دین په خبرو مه تنګېږئ. که مقبره کې وي، که په جنازه کې وي، که په صلح کې وي، که جمعه کې وي، که اختر کې وي، که تبلیغ والا حضرات چې څوک د دین خبره درته کوي غور سره اوره، دا ووایه چې دا زما د خدای خبرې د انسان په ژبه چلېږي، زما د پیغمبر خبرې د انسان په ژبه چلېږي، زما د فایدې خبرې په هغې مه تنګېږه، ګورې د خدای غضب له به دعوت ورکړي. الله وایي ښه زما په خبره ته تنګېږي، په قهر به شي درته خدای پاک. الله ته انابت، الله ته رجوع، خدای یادول، دا د عذاب تنبه ده، په دې به دنه خدای عذاب تنبه. قرآن شریف یو عظیم کتاب دی، او د عظمت د قرآن شریف غټې دوه نښې، هسې خو قرآن شریف عظیم الشان کتاب دی او دلایل یې ډېر دي د عظمت، خو زه یې درته مختصر دوه وایم. یو دا چې دا زمونږ د الله پاک کلام او د خدای خبرې، څنګه چې زه خبرې کوم نو زمونږ رب هم خبرې کوي، او ګورې زمونږ په شان خبرې نه کوي. څنګه کوي مونږ ته پته نشته چې څنګه کوي، خو الله خبرې کوي. مونږ چې خبرې کوو په ژبه کوو، په شونډو کوو، په خولې کوو، په تالو کوو، او الله په خپلو خبرو کې ژبې ته او شونډو ته او خولې ته او تالو ته محتاج نه دی. مونږ سره به د قیامت پر الله خبرې کوي، او بیا په جنت کې به الله وینو، او مونږ سره به الله خبرې کوي. ټول وایي الحمدلله. وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. او سلام به مو وایي، مونږ سره به ډېرې ښکلې خبرې کوي، او خشته سلام قولا من رب الرحیم. نو دا قرآن شریف د الله خبرې چې د الله خبرې دي، نو د الله د خبرو د الله د ذات سره تعلق شو، نو د الله د ذات نه عظیم تر ذات رونو بل څوک بل ذات نشته. نو د الله د خبرو نه عظیم تر او د برکت خبرې نورې نشته. د الله ذات قسم دی ډېر با برکته. دا څومره چې زمونږ ستاسو نعمتونه دي دا ټول د الله د طرف نه دي، دا د خدای برکات دي. په روغ صحت مونږ له الله راکړی، بیماري د الله په لاس کې ده، بچي خدای راکړي، عزت الله راکړی، جون خدای راکړی دی، انسانیت خدای راکړی، او په انسانیت کې مسلمانی او ښکلی مبارک پیغمبر د حضور پاک امتیت دا مونږ باندې الله خپل فضل کرم کړی. وما بكم من نعمت فمن الله
الله وایي چې څومره په تاسو نعمتونه دي دا د الله برکات دی. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. وی که د خدای نعمتونه شمیرې نو شمیرلی نشئ. انسان ډېر ناشکره دی الله او ډېر ظالم دی. ظالم ولې د ظلم د مبالغې صیغه د طالبان پې پوهېږي. ظالم په دې چې د خدای د نعمتونو ته اړو نظر نه کوي او ناشکره په دې دی چې د خدای د نعمت حمد نه وایي، شکر نه کوي. چې دی اوبه وڅښي نو دی دا نه وایي چې الحمدلله، چې ډوډۍ وخوري دا نه وایي چې الحمدلله، چې جامه واچوي دا نه وایي چې الحمدلله، چې کور ته ننوځي دا نه وایي چې الحمدلله، چې په بچي نظر ولګي دا نه وایي چې الحمدلله، چې بجلی راشي رڼا راشي دی دا نه وایي چې الحمدلله. قسم دی په دې الله خوشحالیږي او الله وایي چې زما د نعمت حمد شکر دی ادا کړه لازیدنکم، دا نعمت به نورم زیات کړم. یو ایمان چې موږ له خدای راکړی دی، زما په خدای قسم که د دې نه لوی نعمت بل شته. ټول وایي الحمدلله. ده خو په ډېرو ملکونو ګرځېدلي، غیر مسلم ملکونه مې هم ډېر کتلي، جاپان او دا نور ملکونه. او اوس هم تازه د چین نه رالم او چین کې هغه علاقو ته لاړم چې زمونږ خلک ډېر کم ورته تللی. ټکنالوجي او نور کارخانې او کا هر څه باندې برابر دی، خو په خدای یو نعمت یې نشته چې هغه ایمان والا نعمت دی. ټوله ورځ ما ته چا وی وایي د چین خلک څنګه دي؟ مې ښه خلک. اخلاق یې څه دي؟ ما یې ښه خلک دي، ښه اخلاق یې زمونږ یې قدر وکړي، عزت یې وکړه. نه یسې نور نو ما وی مې ژوند د غریبانانو برباد دی چې د سار نه تر ماښامه پورې سړی او ښځه، بوډا او بوډۍ، هلک او جنۍ یو شان کار کوي. نو دا خو حیوانیت بیکاره پکې څوک نشته. هلک به هم کار کوي، جنۍ به هم کار کوي، ځوان به هم کار کوي، بوډۍ به هم کار کوي. سار وختي به شروع شي تر ماښام ماسخوتنه پورې یو شان لګیای کار به کوي. موږ ورسره خبرې اترې وکړې. موږ وایي دا تاسو ټول کار کوئ او دا ولې کوئ؟ نو چې نه کوو څه به کوو؟ څه به خورو؟ موږ خو خوشحالي موږ وایو لکه یورپ او یورپ او یورپ او امریکا او امریکا او امریکا. د خدای دې نعمت پسې زما په خدای قسم ارمان به وکړي. دا اسلام چې موږ له کوم راکړی. ښځې مې داسې ولیدې په غیر ملکي کافرو ملکونو کې، غیر مسلم ملکونو کې، زه یو بوجۍ د سیمټو په شا نشم وړی، یوه نشم درې بوجۍ د سیمټو په شا کې په منډه ځغلی. په ځنګلو کې لګیا دي، بوټې ریبي، غټ غټې اونې ریبي او بیا په اره کټ کوي او دا ټولې په شا کې. نو ټرک ته وباسي، ټرک ته یې خېږي، ټاټکي په سر چلی، جینکۍ دي لګیا دي پلسترې کوي او کارونه کوي. دا په دې خټو کې لګیا دی او منډې ترڼې وایي، ګاډي چلوي. دا ولې؟ هلکه دا ولې کوې؟ وایي څه به خورو؟ سړی به هم ګټي، ښځه به هم ګټي. ما وی راشئ وګورئ زموږ ملک پاکستان چې زموږ ورپورې خندا کوو. راشئ زموږ ملک یې وګورئ، 10 کسه کور یو کس یې ګټي او ټول یې خوري. هلکه داسې ده که نه؟ زنانه ښه مزېدار کور کې ناستې دي، بالښتونو ته ډېرې والې دي او مزې چرچې دي. وایي دا څنګه؟ مې راځئ چې زه بولم چې پته راته ولګي دا څنګه. نه یو کس 2 کسه بیا یو کس 2 کسه ګټي او دا ټول یې خوري. دقسې یو بل سره ناست یو په جوماتونو کې، په حجرو کې، په بازارونو کې او ګپې شپې لګو. دا ګپې شپې هلته نشته، کار به کوې، هله به ډوډۍ خورې. چې کار دې ونه کړ نو وړی ډوډۍ درته نه میلاویږي. مې دا زموږ د اسلام او د ایمان برکت. په دې کې هم لا زموږ ښځې وایي اسلام موږ ته حق را نه که. همې ته دا حق غواړې چې جانګې وهچې او بربنډ ډګر ته ته دا حق غواړې چې پلسترې کوې، ته دا حق لرې چې بار ګرځې او جارو وې، ته دا حق لرې چې پاڼې په لاره غونډې او په شی وړې، ته دا حق غواړې. موږ دا حق نه غواړو. الحمدلله الحمدلله
قرآن او اسلام زمونږ ښځو له چې کوم حق ورکړی په کور په قلار کښېنو په اطمینان او بالښت ته ډډه ووه او خاوند ته ګوته ړقوه ورشه نن 2 کیلو ټیپر 2 کیلو غوښه 1 کیلو ټماټر او الوګان او پاټینګن دا راوړه که دا غړه ښي او که بدي که سخی او که روغي خو را پیدا کوي او راوړي بیا څونه ښکلی جواب دا موږ له اسلام راکړی په خدای که دا ژوند په جاپان کې شته قسم دی که دا زندگی په انګلینډ کې شته قسم دی که دا زندگی په امریکا کې شته قسم دی که دا زندگی په چین کې شته دا یو بل سره دا ناسته چې دا موږ ناست یو او دا مونځ وکړو د مانځه نه پس په دې نیر په غاړه ناست او په دوکان کې ناست یو کپ شپ لګې په خدای که دا شته دا نشته حکومت ته هم دې ډله بازۍ ته نه پرېږدي او که حکومت دې پرېږدي نو دونه وخت چا سره نشته ولې ما د یو بوډۍ ښځې نه تپوس وکړی یو بوډۍ وه هوټل کې په ازبکستان کې یو بوډۍ وه او لګیا وه جاروی والا او ټوله ورځ به یې د دې هوټل خدمت کوه ټوله ورځ په نیمه شپه به غریبه راله بریکفاسټ چې دا کم ناشته ورته تاسو وایې دا به یې تیاروله لوښي به یې ووینځل بیا به یې ګیه شولې بیا به یې ډوډۍ برابرولې ټول هوټل والا له چې هغوی به روټۍ بیا به یې هغوی ته یې ښودې چې ډوډۍ به هغوی خوړه هغه چای مې ناشته لوښي به یې ترې غونډول بیا به یې وینځل بیا به یې جارو واله نو بوډۍ وه نو ما دې تپوس وکړه ما وی عمر دې څونه دی وی زما 15 کاله عمر دی 75 سال داسې ښکارېده لکه په 50 کالو نو مې 75 سال دا ته څه کې ستا زامن شته که نه وي او خاوند دې شته او نو ته دا کار ولې کوې څه به خورم هر یو ځان له خپل کار کوي خوري نه راشه زمونږ ښځو خو په خدای مزې وکړې او په دې کې هم نخرې کوي موږ له اسلام حق را نه کړ موږ د له صحت درکو سار سړي وځي تر ماښامه پورې څوک ګوټ کوي څوک چاري کوي بیخې وځي تباه و برباد شو څوک منډی ته ځي څوک ګاډی ګرځوي څوک کیلې خرڅوي څوک ټماټر خرڅوي او ماښام را پیدا شي او ښځو له راوړي او په دې کې هم ښځې وایي ای مولانا بي جګر صاحب دې خدای وبخي هغه به ټول حقونه هم ښځو له ورکړي دي یاره یو یې وایي پاتې دي دا هم نه دی ورکړی وایي دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې او په دې چوک کې زه ورته په بیم شم او دا راباندې راسوری دغه په شام نه ده ګرځولې باقي مو هر څه حق ورکړه چا د برکته زمارونو په شوق راته ووایه دا د اسلام د برکته وایه د چا د برکته شوق سره ووایاست اسلام څه شی دی قرآن او پیغمبر د قرآن تعلیمات او د پیغمبر تعلیمات دی د الله احسانات مونږ نشو هېرولی زمانو ښځې هم نشي هېرولی سړي هم نشي هېرولی ماشوم هم نشي هېرولی بوډۍ هم نشي هېرولی نو دا قرآن شریف د چا کلام دی وایه داسې نه شوق سره نور شوق سره د الله د ذات بابرکت نو قرآن هم ببرکت دویمه دلیل زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر محمد مصطفی ټولو صلی الله علیه وسلم د هغه عظیمه معجزه ده د الله نه پس په مخلوق کې د لویې مرتبې خاوند محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه غټه معجزه نو چې کلام د الله او د حضور پاک معجزه د دې نه لوی شی بل کم دی